دا مسله چې آیا بعض خلک په سجده کې د خپل خفیف ورته کوي نو آیا د دې د مونږ صحیح کیږي که نه صحیح کیږي؟ جواب دا ده چې په دې باب کې صحیح حدیث راغلی دی، امام مسلم او امام بخاری رحمه الله نقل کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اسجد على 7 اعظم، زما امت او ما ته امر کړی شوی دی چې زه سجده په 7 اندامونو سره وکم، په تندي باندې همدغه رنګې په فوزه باندې همدغه رنګې په لاسونو باندې او په دواړو زنګونانو باندې او اطراف القدمین او د قدمونو او د خفوف طرفونو باندې یعنی دا ګوتې چې کوم دي. همدا وجه ده چې جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړی دی چې خپې پورته کړي نو د هغې مونځ هغه باطلېږي. وجه دا ده چې دا سجده دې باطله شي او د سجدې چې بیا اعاده دې بېرته ونه کړه نو خپل هغه مونځ چې کوم دی هغه ناقص شو او هغه باطلېږي ورسره. همدا وجه ده چې امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم 4 جلد کې فرمایي لو اخل بعضو منها لم تصح صلاته، که چېرته دا مونځ کوونکی یو اندام هم په دې کې هغه خلل راولي دا مونځ یې نه صحیح کېږي، یعنې که دا خپې جګه کړه وي د هغه مونځ نه صحیح کېږي. دا وجه نور اهل علم لیکلي لکه ابن رجب رحمه الله بخاري في شرح كي فتح الباري كم دغسوي. ويدل على هذا القول هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها والأمر للوجوب. وفدي قول باندې چې دا منځ سړي باطلېږي دا صحیح حدیث په دې باب کې چې امر په سجده باندې په دې اندامونو باندې شوی دی او امر دا په شریعت کې هغه د وجوب د فار راځي چې کله داسې یو قرینه نه وي صارفه چې دا د وجوب نه واړی. نو حاصل بدای او صحیح بدای په دې باب کې چې اول دا دی چې څوک به باید خپې جګې نه کړي ځکه دا امر کړی شوی دی، مګر که د چا یو ضرورت و کله خپه خارخ وکړي او د هغې په بنا باندې لږ شانې جګه کړه نو انشاءالله دا به باک نه کوي، او که چا ټوله جګه کړه نو د هغه سجده باطلېږي او هر کله چې سجده باطله شي نو مونځ یې ورسره باطلېږي. نو باید چې مسلمانان ورونه هغه خپل عبادت هغه په معمولي شیز باندې باطل نه کړي او خاص کر مونځ چې کوم دی دا اهم رکن دی په دین اسلام کې، د دې ډېر احتیاط وکړي او د دې هر یو مسلې او حکم نه ځان خبر کړي تفوسونه وکړي، داسې نه چې 50 کاله سره عبادت وکړي او بیا په سباله بخیماني. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.